السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان تاسو غواړئ چې تاسو موبایل د چارج لګولو بغیر دوستانو 100% وي. دوستانو اوس که چیرې تاسو په ایمرجنسي کې یاست او تاسو موبایل تاسو څخه بندیږي 3% 4% 5%، نو که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو خپل موبایل ډایرکټ 100% کې د چارج لګولو بغیر په یو سیټینګ سره دوستانو دغه به تاسو څنګه کوئ. اوس دوستانو که چیرې تاسو په سفر روان یاست او له تاسو څخه تاسو موبایل بندیږي، نو د هغه رقم تاسو سره د چارجر سهولت نشته، د بجلي سهولت نشته، تاسو خپل موبایل چارج کوي. نو دوستانو تاسو به څنګه کوئ چې تاسو خپل موبایل په یو سیټینګ سره 100% کوي. نو په دا ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا کنټ نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو خپل موبایل چارج ډایرکټ 100% کړئ، دلته ګور دوستانو تاسو زما د موبایل چارج لیدلی شئ دوستانو 40% ده. نو اوس ګور دوستانو دغه چارج زه ډایرکټ 100% کوم. دغه به دوستانو تاسو څنګه کوئ؟ دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ د موبایل سیټینګ ته. نو ګور دوستانو زه رالم د موبایل سیټینګ ته. کله چې ګور دوستانو تاسو د موبایل سیټینګ ته راسئ، د هغه رقم به دوستانو تاسو لاندې راسئ. دلته به دوستانو تاسو په اباوټ فون باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په اباوټ فون باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم به دوستانو تاسو سافټویر انفارمیشن ته راسئ. نو کله چې ګور دوستانو تاسو سافټویر انفارمیشن ته راسئ، دا بیلډ نمبر چې د دوستانو په دغه باندې به دوستانو تاسو 3 وارې زر کلیک وکړئ. نو ګور دوستانو کله چې تاسو 3 وارې زر کلیک وکړئ، دغه اپشن به تاسو په موبایل کې خلاص شي. نو دغه زما په موبایل کې له مخه خلاص ولو، وختي هم ما خلاص کړی و. نو تاسو په دې باندې 3 وارې زر کلیک وکړئ، دغه اپشن به تاسو موبایل کې خلاص شي او دغه رقم به دوستانو تاسو په بیک باندې ووځئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په بیک باندې ووځئ، لاندې تاسو یو اپشن درکوي ډیولپر اپشن ده. دلته به دوستانو تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ګور دوستانو تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم به دوستانو تاسو لاندې راسئ. کله چې ګور دوستانو تاسو لاندې راسئ، دلته تاسو یو بل اپشن درکوي ډیمو موډ په نامه یو اپشن ده. دلته به دوستانو تاسو راسئ، په ډیمو موډ باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ګور دوستانو تاسو په ډیمو موډ باندې کلیک وکړئ، دلته انیبل ډیمو موډ، دلته به دوستانو دغه اپشن یوارې تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ. نو زه راځم ګور دوستانو دغه ډیولپر اپشن کې دا کوم انیبل ډیمو موډ چې ده، دغه اپشن به دوستانو تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ. د هغه رقم ګوره دوستانو شو ډیمو موډ، دلته به دوستانو تاسو یوارې بیا ورته وګورئ. ګوره دوستانو زما د موبایل کم پرسنټ څه ده، کم چارج څه ده، دوستانو 40% ده. اوس ګوره دوستانو که څنګه زه راسم شو ډیمو موډ، دلته دوستانو زه څنګه په شو ډیمو موډ باندې کلیک وکړم، زما د موبایل بیټرۍ چې ده دوستانو ډایرکټ 100% شوله. اوس ګوره دوستانو زه له دې څخه وځم، د هغه رقم دوستانو تاسو خپل موبایل استعمالولی شئ او ستاسو د موبایل بیټرۍ 100% شوه. نو دوستانو دغه تاسو په هغه وخت کې استعمالولی شئ کله چې تاسو په ایمرجنسي کې یاست او ستاسو سره د چارجر سهولت نه وي، د تاسو څخه ستاسو موبایل بندیږي او ستاسو لازمي پکار وي چې له چا سره معلومات وکړئ یا له چا سره خبرې وکړئ یا له چا سره ټلیفون وکړئ، نو بیا دوستانو دغه ډیمو موډ تاسو په خپل موبایل کې استعمالولی شئ. دوستانو دغه تاسو بار هم استعمالوئ، ځکه که چیرې تاسو غواړئ چې دغه تاسو بار استعمال کړئ، یعنې په ورځ کې 3 وارې استعمال کړئ، کیدای شي ستاسو بیټرۍ ته نقصان وکړي. نو دوستانو زه دغه هم تاسو ته وایم چې تاسو یې بار مه استعمالوئ، صرف د ضرورت په وخت کې دوستانو تاسو استعمالوئ. کله چې تاسو په ایمرجنسي کې یاست، تاسو ټلیفون بندیږي، نو بیا دوستانو تاسو له ډیمو موډ څخه فایده اخیستلی شئ. نو که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ، د دا کوم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.